قسم پرې د خورم چې دغه خوږ کتاب سره زمونږ تعلق کمزوری شوی دی نو زمونږ د ژوند نه خوند هم ختم شوی دی. د کوم ځای نه به خوند راشي، د کوم ځای نه به سکون راشي او هغه کتاب موږ پرېښودی دی. کوم کتاب چې د خوشحالۍ سرچینه ده، کوم کتاب چې د اطمینان او د سکون سرچینه ده، کوم کتاب کې چې زمونږ د رب العالمین کلام موږ ته راغلی دی. او څومره چې د یو سړي د چا سره محبت او مینه یې که نه، دومره د هغه چا خبرې پرې خوږې لګي. څومره چې ته په خپل رب سره محبت کې، دومره به په تا باندې د هغه کلام خوږ لګي، مزه به درکوي. که ته یې لولې، که ته یې د بل نه اورې، نو یو دا هجرت د قرآن نه چې تلاوت د هغې موږ کم کړی دی. او زه تاسو نه دا تپوس کوم او ځان له جواب ورکوئ چې تا آخري پیر قرآن کریم کله ختم کړی دی. کیدای شي د ډېرو دا جواب راشي او دا هم لا پکې ښه سړی چې ما په تېر شوي رمضان کې، دا خو بل رمضان راغی، بل دا د رمضان نږدې دی، تا یو پیر صرف په کال کې یو پیر د قرآن ختم کړی. د دین نه لرې کېده څه ته وایي؟ خو دې ته وایي که د الله کتاب هم دغه دین دی که هغې نه لرې کېده دومره چې په کال کې یو پیر قرآن ختمول. دا لا ښه سړی دی زم چې لا یو پیر ختموي. په کار دا ده چې موږ ځان له روزانه داسې یو مخ وټاکو، یو څو آیته خیر دی لږې وایه خو په مخه یې وایه. او حدیث کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمل داسې و چې هغه به پرې مداومت کوو. او د حدیث کې راځي چې د الله په اعمالو کې هغه عمل ډېر خوښ دی چې په هغې مداومت وشي. و ان قل، اگر که دا عمل لږي، خیر دی عمل دی لږي خو چې په مخه دا عمل غوره دی د هغه نه هغه چې چپه پرې راشي او په یو پیر لسم ډېر عمل وکړي او بیا په کلونو پروتې ډډه یې لګولي. د هغې نه دا غوره ده چې ته لږ لږ عبادت کې خو په مخه یې کې. نو زما تاسو ته دا نصیحت دی چې قرآن کریم یو ورد او د قرآن کریم څه برخه دا په ځان باندې لازم کوي چې د دې تلاوت به کوئ. او حدیث کې داسې راځي، ډېر ناشنا روایت ته امام ابن حبان رحمه الله راوړی دی او سندن صحیح روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاري رضی الله عنه ته نصیحت کړی وی علیک بتلاوة القرآن وذکر الله. د الله رب العزت کلام تلاوت ډېر کوه او الله ډېر یادوه. فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. دا د قرآن د تلاوت ډېر کول او الله یادول د دې د لاسه به الله رب العزت تعالی په ځمکه کې رڼا درکړي او دا به ستا دپاره ذخیره شي په اسمانونو کې، یعنې اجرونه به تا ته میلاویږي.